شروع کولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ start راځه چې خپل صنف شروع کو. let's start our class ویلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ tell ما ته خپل نوم ووایه. tell me your name پوښتنې کولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ ask زه غواړم تا نه یو پوښتنه وکړم. I want to ask you a question. غوښتلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ want زه یو قلم غواړم. I want a pen. ختمولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ ختمولو ته په انګلیش کې وایي finish. آیا تاسو کولی شئ چې خپله کورنۍ دنده په 2 دقیقو کې ختمه کړئ؟ Can you finish your homework in 2 minutes? Can you finish your homework in 2 minutes? ویلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ ویلو ته په انګلیش کې وایي tell. مثال: ما ته خپل نوم ووایه. Tell me your name. شروع کولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ شروع کولو ته په انګلیش کې وایي start. مثال: راځئ چې خپل صنف شروع کړو. Let's start our class. پوښتنې کولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ پوښتنې کولو ته په انګلیش کې وایي ask. مثال: ما نه بیا پوښتنه مه کوه. Don't ask me again. جواب ورکولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ جواب ورکولو ته په انګلیش کې وایي answer. مثال: زه به ستا ټولو سوالونو ته جواب درکم. I will answer all your questions. غوښتلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ غوښتلو ته په انګلیش کې وایي want. مثال: زه یو نوی قلم غواړم. I want a new pen.